او خیر دی تاسو خیر یا مننه مردان نه او تاسو سره یو ځل راغلی وم یا ګوره منګه هغه ویډیو دې ما شیر کړې ده بالکل زه په ډېر ګیله مې درنه تاسو یې پاسې لیکلي د یو پاکستاني خبرې زه بیا ډېر خفه شوم ګوره تاسو مال پاکستاني وې ګیله دې په ځای ده هغه ویډیو بل چا په ټیک ټاک کې شیر کړې و هغه ما راواغسته چې ما نه ده جوړه کړې خجي ګیله دې په ځای ده او زه نه بخښنه غواړم دا افغان ته پښتوني به وروسته دا نورې خبرې دي په پاسپورټ باندې خو زه انګلند کې دی نه شم چې زه انګریز شم بالکل څنګه یې دلګیا طبیعت ښه دی او خیر دی شکر دی نو خو بس د افغانستان میچ او سپورټ کوو مخکې یو تیز بالینګ تاسو افغانستان نو تیز بالینګ لګ دغه کمزور خو دې پر تا تیز بالینګ هم ډېر ښه دی نو بس موږ خو برابر دی او بل ما بس موږ په دې کې وړي خبرې دي بس کرکټ دی هم چې خدای ټول دا موږ ټیم یې کنه ولکه رانو دنیا میچ ګټلې قسم دی بالکل ما کرکټ کړی ما پرځانو سره کرکټ کړی د قسم ته خورم چې دومره ټیلنټ چې په افغانانو په لرو بر افغانانو پښتنو کې دی په دنیا کې نشته والله چې دا ورځ دا باندې دا وولو ما سره د مالای کې شو ګوري په کوار روان دا پرځانو غړې وته وي سمات او دا چې موږ ډیر تقریبا موږ ټول ټیم د پرځانو خارج دغه نو دومره ټیلنټ دی اوس وینم چې خدای زمونږ ته د دنیا کې ښکار کېده چې د دنیا موږ خو خالي دغه اوسه ثوابې ته ګورم څومره خبالاران پکې راولي یا په 400 کې یا په انګلیش هغه نیچرل ټیلنټ دی هغه نیچرل ټیلنټ دا خلک کوشش کوي چې راځو کې یو شی قدرتي پیدا کیږي نو قدرتي موږ ته کې دا شی موجود دي نو بس الله تعالی دې بس وګورو ان شاء الله دې په ور څنګه بارر دي ورکړه بارر دي بالکل دا نشم شامل دي دا پښتون دي دا منصوري دي دا څو تاسو دام پښتون دي د منصوري دي بالکل بلور دی یو بل چوکو نو هغه بل هغه کولی د چوکو کومه سپین شو لګا دا غونډه کې بوله و بالکل او دا کې چې نیولای نه کې نو ټرن پوینټ و بالکل او یا پیدا د پاکستان ټیم غون پښتانه دي نو څه کوي مړه د پښتو په کنه د پښتو وای کنه په خوا به چې پښتو پیژندنه پښتون کې لاري پر خودونه د عمران خان سره کوشش کو ذکر خان راوستو ټول لوغاړي راوستو نو خبره ده چې دغه موږ د نورو ژبو سره تاسو نه لرو دا بعد خلک د خبرونه بیا غلط دغه ویډیو جوړي خپل ژبه ما مور ژبه ده ما ژبه الله ما تعالی کړی خبره ورته باید د خدمت وکم او دا په ما باندې پاګل لګي موږ نورو ژبو ته احترام کو او قسم دې چې رضوان کله پښتو وي یا نور دغه پښتو ما د دومره فن نه کوي چې من غټېږم د ډېر خوشاله نه په ټول کې را دي په دې په ژبه خو بنگالیان په پاکستان نه دغه شو چې کاریاله مو ته د ما ژبه بنگالیان دې نه وندرته بالکل خدای له ډاک دی نو دا څه ډاک دی اوس مې فرند اون دا کړی دي ډیلیټ کړی دي تاسو سره مې خبرې کړې ما د افغانستان اجنډا ورکړو په 19 د سپتمبر کو سو اگست پلار پسې د خلکو ټلیفون نه کړو چې دا چې کړه هغه چې کړه پلار تل ته غوسه شو او چا بوته یا عیسی به ونی او چا بوته دا چې لا چلې بیا په تصویرم بدل کړو ویل انجره ته جوړه کله نشي باکړي خپل ځان ساته اوس د عیسی مې چې نشي کولای او خپل وار پر خطا د باجوان خپل د پند ټینګي کې کولان کېږي پښتنو ته معلومات شو بالکل خوشاله اوسئ الله دې ډېر عمر درکړي مونږه اصلي د افغانانو د پښتنو وطن چې دی هغه افغانستان دی لکه زموږ وطن په کلی کې د پلان کې کوړي کنه دا چې د ټول لارو بر افغانانو کور چې دی هغه افغانستان دی لوی کور افغانستان دی چې تاسو وایئ چې آزاد پښتونستان یا دغه پښتونستان خو پر دا افغانستان بل افغانستان ورته چې دا احمد شاه بابا جوړ کړی دی دا موږ څنګه په منځ کې ټوکړي کو چې ځان له پښتونستان ورته به دغه جوړ کی دا خو دا ډونه شو ان شاء الله خدای دې موږ د ګډارمان پوره کړي او ان شاء الله بیا به دوبۍ ته موږ پښتانه مزدوري ته د سوا سره بیا به دوبۍ سترو شو کې مزدوري نه کوي دلته به ان شاء الله په خپل پروګرام مزدوري کوي او بل زموږ پښتانه په سبق کې ډېر زیات مخکې لکه سرورم کس حکومت عبدالاحد مامن چې خطه دي تاسو پښتون دي پنجابي نه دي ته یقین کې ګوره ما یو د کار کوم د ډیرو خبره ده مونږ سره یو دغه د آرډر مونږ چاغستو نو دغه الګ چې د پنجابي دلته شوی په انګلند کې لکه پیدا شوی دلته ادرس یې لیکل لکه اډرس مو ته چا ویل ورته ویل چې سپیلینګ ما سره الګ کامران خان نومېږي د نوې کلیو اوس هم دلته ښکاري
یقین وکړه چې هغه ته به ادرس په سکند کې به ورته ولیکلو. ما ویل دا اوس د ټیلنټ ته وګوره، دی دلته پیدا شوی درس ویلی او دی د هغه ځای نه راغلی په ملت کې دغه ولیکي دا څومره ټیلنټ او په دې سرچ شوی دی سرچ چې لر او بر د افغانان پښتانه چې د دنیا قابل خلک دي، خو بعد مرغه جنګ یې دلته زموږ په سر باندې راوړی، موږ هغه استعداد او دغه قابلیت یې زموږ بل طرف ته وړی دی. زه په دې موضوع بیا خبرې کوم. ډېره مننه.